تازه او نوی خبر ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله اخر هم منلو ته تیار شو او غني ته یې مبارکي ورکړه. دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله وایي که غني په عادلانه ډول ټاکنې وګټلې نو دی چمتو دی چې ورته مبارکي ووایي. عبدالله دا څرګندونې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خپله مرکه کې کړی دی. هغه وویل چې دی دا جرأت لري چې د عادلانه ټاکنو ګټلو په صورت کې غني ته مبارکي ورکړي. عبدالله همداراز وایي چې دوی هیڅ جنجال نه غواړي او څوک دی د پلویانو له لوري د احتمالي جنجالونو په اړه اندېښنه نه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې تېره ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به ورځ دوه کې اعلان کړي، چې په ځواب کې عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې که چېرته د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنو او پوښتنو ته ځواب ور نه کړي نو هغه به دغه پایلې ونه مني او پر وړاندې به یې غږ پورته کړي. تر دې مخکې هم عبدالله په څو واره د ټاکنو د پایلې د نه منلو خبره کړې ده او همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې غوښتنه کړې ده چې 3000 رایې دې لومړی باطلې اعلان کړي او له هغه وروسته دې بیا د ټاکنو پایلې اعلان کړي. بل لوري ته ګلبدین حکمتیار هم پر ټاکنو کمیسیون نیوکې کوي او وایي چې ټاکنې ګټونکي نه لري او لنډمهاله حکومت دې اعلان شي. همداراز د نوماندانو شورا بیا د ملي مشارکت حکومت په جوړولو باندې زور راوړي چې دا خبرې ټولې د ارګ له لوري رد شوي دي او د ولسمشر غني ویان صدیقي وایي چې ولس رایه ورکړې ده او ټاکنو کمیسیون چې هر څوک بریالی اعلان کړي هغه به راتلونکي ولسمشر وي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.